د طالبانو ځوان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي نور هیوادونو دې موږ ته د ژوند کولو بڼه نه راښیي. د طالبانو ځوان دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد په غوسه او نور هیوادونو ته یې غبرګون ښودلی. هغه ویلي موږ په خپل ژوند باندې ښه پوهیږو، هیڅ چا څخه هم د مرستې غوښتنه نه کوو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي اسلامي امارت د امریکا متحده ایالاتو سره دوحه کې کړي ژمنې پر ځای کړي دي. ښاغلی مجاهد د چهارشنبې په ورځ د امریکایي د بهرنیو چارو وزارت د ویان پرایس څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې اسلامي امارت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرایس پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل ترڅو چې طالبان د امریکا متحده ایالاتو او افغانانو غوښتنو ته پام ونه کړي، متحده ایالات به له هغوی سره اړیکې ونه ساتي. د ښاغلي پرایس په وینا له القاعده شبکې سره اړیکې قطع کول، له تروریزم سره مبارزه او د ټولو شموله حکومت جوړولو له طالبانو څخه سیاسي غوښتنې دي. امریکا غوښتنه کړې چې باید په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي. هغه ویلي هغه درې رنګه بیرغ هم باید د افغانستان درې رنګه بیرغ په توګه وکارول شي. طالبانو ویلي موږ د هر څه غوښتنې منلې دي، خو کومې غوښتنې چې زموږ پر ضد دي هغه مو نه دي منلې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان سره بیا خیر چارې.